ډاکټر صاحب تاسو ته معلومه ده د پاکستان صورتحال نن سبا یو داسې اړخ ته روان دي چې که موږ دغې صورتحالو ته فاشیزم وایو نو کمه به نه پارلیمان اوس د بوټ پالش ته هم اجازت نه ورکوي. دا اجازه نه ورکوي چې ته راشه زما بوټ پالش کوه. اوس بوی د بوټ د لاندې به کله چې دا ترمیم د پارلیمنت نه وړاندې کېدو نو خو دغه سیاسي ګوندونو وړاندې کوه. سیاسي ګوندونو کې داسې څوک نو چې دی په اکشن اغستې وي یا په دغه ترمیم مخالفت کړی وي. اوس ورته اجازت ورکړل شو چې 90 ورځې ته اوچت کا، نه به عدالت ته دا سړی ځي، نه به دې باندې کیس کولی شي. دا به د انټرنمنټ سنټر کې تی چې څومره ټاچر کوي ټاچر یې کا. تقریبا 14 کاله مخکې ساوث افریقا ته تلم. تاسو یقین وکړئ امیر یوسفزي صاحب چې د کیپ ټاون چې کوم دی کنه، د کیپ ټاون په ښار کې هغه کرخه چې ما ولیدله چې په کم کې بعد د تور پوستو سپیره تللی شو، په تور پوستي به نه شو راتله. ماله جړه راغلی وه. دوی په اولنۍ ورځو کې ویلي چې 19 شهیدان دي، په سلګاو زخمیان دي. دا چې کم شمیره ده اصلي دا د 10 نه ډېره زیاته ده. د دوی د ګرفتاره شوو هم د دې نه زیاته ده، زخمیان هم د دې نه زیات دي. خو دا هغه ریاست چې مکمل طور باندې د فوج د لاندې شو، آئین په ظاهره آئین کوو، آئین نور نه دی پاتې. د جرنیل بادشاهي ده. تحریک انصاف چې کم کارکونان شهیدان شوي دي، تاسو څنګه ووایئ چې پاکستان اکثریت ټول پښتانه دي. اوس که زه د تحریک انصاف د کارکونانو قتل عام، زخمی کېدل او ډزې پې کېدل دا خپل درد نه منم، خپل درد نه ګڼم، د دوی په درد کې نه شریکېږم، نو زما سیاست څه شو بیا؟ 2 میاشتې مخکې دغه ریاست په پی ټی ایم باندې پابندي ولګوله. پی ټی ایم یې کالدم قرار کو، لکه څنګه چې وسلوالې ډلې دي په هغې کاته کې پی ټی ایم هم واچو. نو د دغې سره به د پی ټی ایم مستقبل څه وي؟ نو ماته د دې عدالت نه انصاف د امید خو کېږي نه، خو بهرحال عدالتي جنګ به هم په میدان کې به هم نشم. چې کوم ځای کې هم په پاکستان کې دهشتګردي ده، د هغې شاته وردي ده. صادق گنجي قتل چې کله وشو، زه په وخت کې لاهور کې وم، ما یو هسپتال کې کار کولو 3 کاله. نو هغه چې کله قتلان په موټرسایکل ته تښتېدل مزنګ چونګي باندې، دا ونیولی شول چې پته ولګېدل دا چې په موټرسایکل پسې روستو ناست دی چلونکي پسې د ده د آی اس آی کارډ. په دې کې چې کوم د پاکستان فوج خفیه دارو کردار او هغه همغه چې په نور دهشتګردو کې دي، د دې ګانې هم ډالر یې اخیستي دي، په دې باندې هم پیسې جوړې کړې دي. او کورمه چې کومه ده، کورمه بیا یوازې دام نه ده چې دلته صرف ورکواریت دی. د زیارت په ورځ باندې بوزي او په لاره کې تقریبا 100 کسان وژل کېږي چې د 6 میاشتو ماشوم پکې شامل دي، زنانه پکې شامل دي. که دا صرف د شیعه او د سني فرقه وه، نو شیعه او سني خو د ټول نه زیات په پنجاب کې دي، هلته ولې نه کېږي؟ سلامونه به احترامات ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې اخیرنۍ یو څو هفتې یو څو اونۍ د پښتون وطن په خاصه توګه د پښتون قوم لپاره انتهایی خونړۍ وي. یو خوا په دغې هفتو کې، په دغې اونیو کې چې نن هم لا جاري دی دغه حالت او دوام لري، د شیعه پښتون او د سني پښتون ترمنځ خونړي فسادات وشو چې په نتیجه کې په سلګونو پښتانه ووژلی شو. یو خوا که په کورمه کې دغه قتلیام جاري او د قتل غارت دغه تنور ګرم ولې بل خوا د پښتنو وینه د پاکستان په پایتخت یعنی په کیپټل ښار اسلام آباد کې وبهېدله. دغه پښتانه د پاکستان د تحریک انصاف غړي وو چې د دې په خلاف د پاکستان ادارو د وحشیانه عمل نه کار واخیستلو. هم په دغه دورانیه کې چې یو خوا په کورمه کې قتلیام روانو، بل خوا په اسلام آباد کې روانو، د پاکستان ادارو د پاکستان د پارلیمان نه یو ترمیم پاس کړو چې په دغه ترمیم کې ټول اختیارات د پاکستان ملیټري مافیا ته ورکړی شو، چې دغه ترمیم ته 26م آئینی ترمیم هم ویلی کېږي. دغه 26م آئینی ترمیم څه شی دی؟ د دې رول د پاکستان په موجوده نظام کې څه دی؟ د پارلیمان سره د دغه ترمیم د لارې کم اختیارات پاتې کېږي؟ د عدلیې څه کردار او رول په ریاست پاکستان کې پاتې کېږي؟ د دغه د لارې د پاکستان ادارو ته کم اختیارات حاصل دي چې د خپل قوم په خلاف باندې هغه اختیارات استعمال کړي؟ هم د داسې واقعیاتو، هم د داسې خونړو پیښو سره سره په پښتونخوا کې ترهګري عام ده
چې د هغې نه د روزانه په بنیاد باندې پښتانه متاثره کیږي. ملګرو نن په دې حوالې سره زما سره نوموړی پښتون ملت پاله سیاستدان ډاکټر سید علم صاحب موجود دی او هغه به په دې ټولو موضوعاتو باندې مفصل رڼا اچوي. ملګرو یو مهرباني تاسو وکړئ چې تاسو کله هم داسې پودکاسټونه ګورئ نو تاسو لایک خامخا ورکوئ داسې پودکاسټ لا، ځکه چې ستاسو لایک به دغه ویډیو نورو خلکو ته سجست کی او نورو پښتنو ته به ورسي او دغسې به هغه د داسې قسمه قیمتي پودکاسټونو نه استفاده وکړي. سلامونه ډاکټر صاحب، یو ځل بیا چې تاسو ما ته په خپله مرکه کې په دې خپل پودکاسټ کې وخت راکړو. ډاکټر صاحب تاسو ته معلومه ده د پاکستان صورتحال نن سبا او یو داسې اړخ ته روان دي چې که موږ دغې صورتحالو ته فاشیزم وایو نو کمه به نه، ځکه چې دلته کې پولیټیکل ورکران وهلی کېږي، څوک چې د خپل حق خبره کوي وهلی کېږي، ټکولی کېږي. نو د دې مرکې بیل به موږ کوو، هم په دغې وخت کې دی یو ترمیم راوړي او دغه ټوله خون خرابه یو اړخ ته خون خرابه کېږي او بل اړخ ته دغه ترمیم راوړي، په آیین کې 22م ترمیم راوړي، دغه شپږیشتم ترمیم راوړي. که تاسو په دغه ترمیم باندې خبرې وکړئ چې د دې ترمیم پس منظر څه دی، د دې ترمیم راوړونه، د دې آیینی ترمیم راوړونه د پاکستان د ریاست پاکستان اهداف څه دي او د دې به په جمهوریت باندې څه اثرات وي، نو که چېرې تاسو په دغه ترمیم لومړی خپل نظر وړاندې کړو نو ډېره مننه وای. ستاسو یو جهان مننه، د اورېدونکو ډېره مننه. ډېر اهم نکته ته تاسو د نن پروګرام په دې را جوړ کړی دی. 26م آیینی ترمیم د پاکستان د تاریخ په ټولو نه بدترین ترمیم دی او د دې ترمیم په لاس د پاکستان جرنیل مکمل طور باندې دومره واکمن شو چې دومره په اولنۍ مرحله، دویمه مرحله، دریمه مرحله د مشرف مرحله په یو کې نه وشوي او دا بالکل آئینی مارشله ده او دا مکمل فاشست ریاست ته تاسو بالکل ټیک وي. دا فاشست ریاست شو په دې کې د دې پس منظر دا دی چې یو خو د آی ایم اف څه غوښتنې به وي، دوی په د صوبایي برخه کمول غوښتل، بیا به د چین او د امریکې هم څه لوبه وي چې بله موږ ته نه ښکاره کېږي. خو دغه ترمیم د آی ایم اف د ډیل نه بعد وشو. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان فوجیانو جرنیلانو دا ویل او د دوی انوار الحق کاکړ په شان خلکو، سرفراز بوکتی په شان خلکو، د نون لیگ ځنه منسټرانو په شان خلکو په ذریعه دا ښکارام کړه چې پاکستان فوج دا وایي چې دا بلوچ چې وایي چې موږ میسینګ خلک دي، لاپته شوي خلک دي، او دا چې کم پښتانه وایي چې لاپته شوي دي، نو دا عدالتونه خو سزا نه ورکوي، نو موږ خو بیا لاپته کوو. دا انوار الحق کاکړ که تاسو ته یاد وي چې کله مهرنګ بلوچ پر لت ورکړی و د زنانهو بلوچو په اسلام آباد کې، په وخت کې هم دا ویډیو. نو دغه دویمه وجه وه. درېیمه چې کومه دا چې کله کله ججانو خپلې فیصلې هم کولې، دوی نه دا به ولې کېږي، یعنی یو جج به آزاده فیصله ولې کوي، دا به زموږ نه تپوس کوي. بیا څلورمه دا وه چې د سیاسي پارټۍ هم کله کله رانه باغي شي، مونږ یې را جوړ کړو، مونږ اقتدار ته راولو، دا رانه باغي شي. نو په دې ترمیم کې د سیاسي پارټو، د ججانو، د پښتون بلوچ په شان حق غوښتونکو د ټولو باندې د جبر، د فاشیزم داسې نظام جوړ کړو چې اوس به د 26م آییني ترمیم نه پس نه لاپته شوي افرادو ته انصاف ملاویږي، نه به د پاکستان الیکشن چرته آزاد او خودمختار وشي. دا چې کومه ټګي مخکې کوله دا به اوس لیګل شوه، دا آییني شوه، دا به دوی همیشه کوي چې څوک راوستل غواړي همغه به راولي. بیا په دې کې د ججانو دا همت نور ختم چې دوی به بیا چرته یو آزاده فیصله ورکړي شي. پارلیمان اوس د بوټ پالش ته هم اجازت نه ورکوي، دا اجازه نه ورکوي چې ته راشه زما بوټ پالش کوه. اوس به د بوټ د لاندې به یې تا ته د بوټ د پالش اختیار هم نه درکوم، بس دې ته مې خلک شته دی. نو دغه ترمیم پس منظر د آی ایم اف او په پاکستان کې د اقتدار جنگ چې په کم کې جرنیلانو حتمی برخه واغستله
او داسې په مارشله کې چرته نه وه او دلته جمهوریت د همیشه دپاره ختم کړی شو ختم کړی شوی دی او دلته بیا انصاف ختم شو دلته بیا د آینده دپاره د سیاسي یعنی سیویل بالادستي یا پارلماني سوپرمسي خبره کولم نور ممکنه نه ده یعنی د دې ترمیم د لارې فوج ملټري جنتا ټول اختیارات په خپل لاس کې واغستل کا عدلیه ته موږ راشو که پارلیمنت ته راشو که د ملک نظام ته راشو یا خارجه پالیسي ته راشو دغه ټول اختیارات ملټري په خپل لاس کې واغستل دویمه مهمه خبردار په داسې سیناریو په حواله سره د برتانی پوخانه وزیر اعظم بنجامین ډي اسرائیل وای چې ولس مشغول کا حکومت په وکا یو خوای ولس په جلسونو کې راکېستو ولس مخایغه طرف ته واړوله بل خوای پای فاشیزم کې دنه یو داسې ترمیم مکو چې د ولس په مړی باندې به همیشه واست دی لاس پراتی نو د دې زمونږ خلک ډیر کم خبر دی چې داسې یو قسمه ترمیم راځي چې ملټري کوډ او بیا دغه ترمیم ډاکټر صاحب زو یو سوال کوم کله چې دا ترمیم د پارلیمنت نه وړاندې کېدو نو خو دغه سیاسي ګوندونو وړاندې کوي سیاسي ګوندونو کې داسې څوک نو چې دی په اکشن اغستې وي یا په دغه ترمیم مخالفت کړي وي دا ډېر هم سوال دی په دې کې سیاسي پارټو اندازه تاسو د دې نه واخلئ چې وزیر قانون ته نو پته چې ترمیم سره روان دي په دې کې د سیاسي پارټو یو کستنه معلومه په دې کې یو مولانا فضل الرحمن دا جرأت وکړ چې ماته اوخه چې کله ترمیم ورته اوخدلو نو پاره کې بیا د ورته چې نه دا آئینی بنچ ما جوړوي ځان له آئینی عدالت ما جوړوي آئینی بنچ به جوړ کو او دا نور خبره ته وباسي د خلکو د اوچتولو ولا خبره یو دا ته وباسي نو پاره کې د فضل الرحمن د جرأت د وجنه دا اولنې فرق صرف دومره راغی چې اولنې شپږم آئینی ترمیم کې آئینی بنچ جوړ شو خدا هغه اصلي چابي و هغه اصلي چابي چې کم د شپږم یعنی جرنالانو ته عدالت تابع کول او پارلیمان تابع کول او داسې کول چې بیا به جج کنن جرأتو کې سبب لري یعنی اوس جان داسې شول نو هغه کې نور سیاسي پارټو هیڅ همت نه کړي تحریک انصاف او محمود خان چکزي د دوی مخالفت کړو نور یې مرسته وکړه خو چې دغه چابي ورته ورکړل شو دغه نه پسې به ترمیمات وکړه مولانا فضل الرحمن وایي چې ما سره دا وعده شوی و چې دا به نه کوو نو هغه اوس آئینی تور باندې د اختیار فوج ته ورکړل شو چې د دوی خفیه ادارې هر څوک د 90 ورځې لپاره د 3 میاشتو لپاره اوچتول شي یعنی مخکې اجازه نو بیا مو چتولو اوس ورته اجازه ورکړل شو چې 90 ورځې ته اوچت کا نه به عدالت ته دا سړی ځي نه به د باندې کیس کولی شي دا به د انټرنمنټ سنټر کې چې څومره ټارچر کوي ټارچر یې کا نو بیا به په هغه کې سي نو دوی وایي 3 میاشتې دوی مخکې کم منرو په موږ باندې کارونه تیر کړل په خلکو باندې میاشتې تیر کړې کارونه تیر کړل اوس چې 90 ورځې اجازه ورکړو نو 8 میاشتې به ما اوچت کی هغه نه پس به 3 میاشتې به بیا پس به وایي هغه 3 میاشتې پس به وایي چې دا خو اوس موږ راوچت نو یو کال به را باندې تیر کی نو دغه سیاسي ډلو همیشه د پاره د خپل جمهوریت حقوقو قتل وکړو دا دوی د پارلیمان قتل وکړو د سیاسي ډلو دا په صحیح معنی کې کچرته وی آرټیکل 6 په دوی باندې پکارو د سیاسي ډلو د پاکستان د آئین به خو وستو د جرنیل د خوشنودي لپاره د جرنیل د خوشالولو لپاره خپل ځان خپل اقتدار لپاره یو خپل نمبر لپاره نو دغه جرم کې دا ټول د نور کړی ډیره مننه تاسو چې کوم سینری وړاندې کړ په دې لنډ او مختصر الفاظو کې نو زما ذهن ته فورن چې د ساوث افریقا سویلي افریقا رااله په سویلي افریقا کې هم دغه سیستم د افریقایي نسل خلکو په خلاف باندې او دې سیستم ته چې د اپارټایډ سیستم هم ویل شي آیا پاکستان اوس اپارټایډ ملک دی کنه دی اپارټایډ سیستم دی کنه دی اپارټایډ دا د پښتونو د بلوچ لپاره د مخکنه اوس نورم شو اپارټایډ یو وخت کې تقریبا 14 کاله مخکې ساوث افریقا ته تلم تاسو یقین وکړئ امیر یوسف زی صاحب چې د کیپ ټاون چې کوم دی کنه د کیپ ټاون په ښار کې هغه کرخه چې ما ولیدله
چې په کم کې به د تور پوستو سپیر اتلی شو خو تور پوستي به نشول راتله ماله جړه راغلی وه ما په سترګو کې اوښکې وې چې یعنې ته وګوره داسې جبر کېدو چې د تور پوستي ځناور تلی شي سپی تلی شي تور پوست تلی شي د اپارتایډ داسې و تاسو ډېر ټیک مثال ورکړو اوس اندازه وکړي چې دغه شپږویشتم آئیني ترمیم د پټولو دپاره بیا دوی چې کم خون خرابه وشوه چې کومې لوبې وشوې ډرامې وشوې چې د خلکو نه شپږویشتم آئیني ترمیم و هغې نه پاس شوي بلونه هېر شول خلکو په ځان شول د پی ټي ایم مرګونه وګورئ په خیبر جرګه کې د کرمې مرګونه اول بیا دویم وګورئ بیا په اسلام آباد کې مرګونه وګورئ نو دا هغه اپارتایډ چې کم د پښتون دپاره دی د بلوچ دپاره دی جمهوریت پسند دپاره دی بالکل د فاشست دی او دغه په داسې ډرامه کې وکړل چې خلک یې په ځان کړل خلک د خپل ژوند منتونه کوي چې پرېمې ده تاسو به هغه چغې اورېدلي د اوس ډي چوک چې په اردو کې ورته وایي چې مت مارو خدا کے لیے مت مارو ہمیں جانے دو ہم چلے جائیں گے او هغه په ډزې کوي نو دا اپارتایډ دی او دا افریقي مثال تاسو ټیک کړ ډاکټر صاحب مهم سوال تر اعظم په تیر هفته کې بلها خون خرابه وشوه او دغه خون خرابه که زه ورته 100% ویم نو کره به وي ځکه چې په اسلام آباد کې چې کوم خلک ووژل شو د ملیټرۍ په لاس باندې قتل شو نو هغه اکثریتي پښتانه ورکران وو تحریک انصاف بل خو هم په دغه دورانیه کې په کورمه کې فسادات شو نو لومړی به زه راوالم د اسلام آباد د قتل عام نه په اسلام آباد کې څومره ورکران د پی ټي آی وژل شو قتل شو څومره جیلونو ته لاړل او په داسې صورت حال باندې سیاسي پارټۍ ولې خاموشه دي ځکه چې سبا داسې صورت حال او داسې حالت د دې سره مخې ته راتلی شي بلکې د دې سره راغلي په تیر وخت کې که موږ به تاریخ نظر واچو کله چې نه په موږ واړو لا بالغ شوي نو یا موږ لا پیدا نو پای زمانه کې د نیب ته کارکورانو سره دا کار کوو تاسو ته به خیال تاسو پای وخت کې چې د ینګ وی پولیټیکل اکټیویټیز هم تاسو کولې نن هغه د پی ټي آی ورکر سره وشو که چېرې داسې سیاسي ګوندونه د پی ټي آی سره په دغه سلوک باندې خاموش وي یا دغه سپورټ کوي دغه د ملیټري دغه عمل د کردار سپورټ کوي نو دا خو سبا د دې سره هم راتلی شي ها اوس د دې نه پس حکومت دا فیصله کوي خبر داسې راځي چې په پی ټي آی په تحریک انصاف باندې پابندي لګوي نو د دغه پابندۍ سره به د پاکستان سیاسي صورتحال کوم اړخ ته راځي تاسو د سوالونه یو نه د ډیر دی او هم د ټول نه چې کم تاسو په سوالونو کې زه تاسو په دنیت چې کم پوه شو ماده دي چې پی ټي آی سره به نه زه د پی ټي آی سره یم نه تاسو د پی ټي آی سره خبره د پی ټي آی نه ده خبره دا ده چې په اسلام آباد کې د یو سیاسي ډلې خلک لاریون کوي د دوی عیني حق دی انساني حق دی او په هغه باندې ډزې کېږي او بیا ځنې ډلې د هغې ملګرتیا کوي یعنی د ډزو ملګرتیا کوي یعنی که چېرته د مظلوم د مقتول د زخمی شوي د گرفتار شوي مخالفت کوي خو په بله معنا خو ته د جابر ډزې کوونکي مرسته کوي نو دا ډېر افسوسناکه ده په دې کې تحریک انصاف هم کړی دی هغه د سیاسي پارټیو دومره لوی جنګونه ورسره کړي دي دومره کردارکشي داسې عجیبه عجیبه لفظونه استعمال کړي دي چې سیاسي پارټیو د دوی ترمنځ یو ډېره تربګني او تربګني غونډه کې راغلې ده چې دا ښه نه ده سیاست په حواله سره ښه خبره نه ده په سیاست کې مستقل دوستي مستقل دشمني نه څومره وجلې شوي دي څومره ګرفتاره شوي دي په دې کې چې کم د اسلام آباد ماسکر ایکس ټرند نو ما به د هغوی نه تفصیل جمع کولو بیا به مې د هغوی جنازې کتلې بیا مې نمونه جمع کړل بیا مې په پوسټ ورکړل چې دا مې پوه کې په دې کې کم دي نو بیا مې هغې تصحیح کړو نن به پوره تصحیح شي دا چې کم معلوم دي دا تقریبا 10 دي په دې کې 3 د پنجاب دي او دا نور ټول پښتانه دي او چې دا څومره دي دا حکومت نه مني د تحریک انصاف خپله پارټي هم دومره یا نه اهله ده یا غواړي نه یا معلومول نه غواړي چې د دغې لیست څنګه جوړ کړي بیا په دې کې چې کم ګرفتار شوي دي هغه ریاست مني چې زر دي اوس چې کم زخمیان دي نو په سرونه دي
نو الته چې څوک صحافي ته پوس کوي چې پیمس ته لاړ شي هولي فیملی هسپتال ته لاړ شي چې زه معلوم کو یا هر یو هسپتال ته لاړ شي چې زخمیان څومره دي مړي څومره دي شهیدان څومره دي نو هغه صحافي متي الله جان اوچت کی په دې کې د بي بي سي ذکر شته دی کړي دی خبره کړي دی غینه بم تاسو ته اندازه لګي په دې کې چې کوم ډیلی ګارډین دی نو هغه په اولنې ورځو کې ویلي چې ولس شهیدان دي په سلګاو زخمیان دي دا چې کوم شمیره د اصلي د 150 نه ډیره زیاته ده د دوی د گرفتار شوو هم د دینه زیاته ده زخمیان هم د دینه زیات دي خو دا هغه ریاست چې مکمل تور باندې د فوج د لاندې شو آئین په ظاهره آئین کو آئین مین نور نه دی پاتې د جرنیل بادشاہي ده او د غیر لاندې ټول سیاسي ډلې ګونګې دي او دوی د یو بل سیاسي ډلې قتل ته ټیکوي نو د دې ورځ به خامخا راځي یا خو به د سره نه جرأت نه کوي یا به د دورس چې راشي د په جړه بم څوک دی نو دلته د پاکستان کې دننه د جمهوریت او د انصاف په ترمیم کې ختم شو په عمل کې ختميږي چې کله زه ستاده پر आवाज نه اوچتم ته زما د پر आवाज نه اوچته زه د ستاده د خپل نظر نه غنم ته زما د خپل نه غنم اختلافات په خپل ځای پارټي په خپل ځای ډلې په خپل ځای نو بیا به څنګه کیږي اوس د تحریک انصاف چې کم کارکونان شهیدان شوی دي تاسو څنګه وایي چې پاکستان اکثریت ټول پښتانه دي اوس که زه د تحریک انصاف د کارکونانو قتل عام زخمی کېدل او ډزه په کېدل د خپل درد نه منم خپل درد نه غنم د دوی په درد کې نه شریکېږم نو زما سیاست څه شو بیا زما سیاست دې څه شي بیا د په غم کې شرکت منه دا نه ده چې زه ته په پی ټی آی کې شامل شو خدای مکه دغه مطلب دا دی چې غم ته د غم وایو درد ته د درد وایو ظلم ته د ظلم وایو بې انصافي ته د بې انصافي وایو او چې څوک یې نه وایي دا به پښیمانه کیږي خو دا کې اهم ترین نقطه زه د اعزاز سید تاسو به ورېدلی خو اوریدونکو ته چې هغه دا وی چې د اسلام آباد اپریشن چې ویل کیږي چې دا د آی جی اسلام آباد په نگرانی کې د دروغ دي وای دا د 111 بریګیډیر چې کوم په خپل گاډي کې وو په د احاطه کې وو او وای چې کله 111 بریګیډیر راشي او په میدان کې وی نو بیا د آی جی پی نه ودا نیخ په نیغه فوجي اپریشن اعزاز سید په ټاک شاک پروګرام کې هغه ریکارډ کې موجود دی ارکیوز کې کتل شي نو دا بيخي فوجي اپریشن او دغه د دې لپاره امو چې شپږشتم ترمیم باندې رانه چیړي نور په بنیادی انساني حقوق نه غواړي نور زما خوغه د څوک وجتم زما خوغه د څوک وجنم او په دې کې د دومره کامیاب شوه دی جرنیلان چې سیاسي ډلې هم داسې شول لکه څنګه تاسو وویل چې هغه نه د دې لپاره आवाज وچتي نه د غوي غم خپل غم غني الټا په غرونه ورکی وایي چې نه دی مړ نه دی شهیدان شي نه دي زخمیان شوي نه دي وي کسوروار یې څوک یار ته کسوروار ټیک توکا کنه هغه ته بیلی صاحب په خپلو کې سره وکړي ما امیر یوسف زید دې ته ما په دې بدرته مو وایي چې موږ سیاسي د سیاست د یو لاریون د وجه نه کثرته په سلګاو خلک وجنه زخمی کوي او بیا هم په دې نه خفه کېږم بیا هم په دې نه جاړم بیا هم زه دې ته ګورم چې د کومه پارټي دی نه ظلم دی آیا د پارټو انسانیت ختم کو دا ډېر د افسوس خبره بالکل دا تاسو ته ما ذکر وکړو کنه چې دا زمونږ سره پوښا شي دي زمونږ د مشرانو سره شي نن دې سره کېږي دا سبا زمونږ سره هم کېدي شي نو سیاست په خپل ځای موږ به سیاست په بیل پلیټ فارم نه کوو خو کم از کم موږ د دې خاوري بچیان یو کاغه پی ټی آی والدي کنيشتلیان دي کبل ګون والدي کبل ګون والا موږ به یو بل د پاره چې دغه په داسې ظلم باندې خامخا اوچته او پولیټیکل ورکر هم هغه دی چې ظلم ته ظلم وایي او د خپل حق لپاره ودرېږي د خپل قوم د حقونو لپاره ودرېږي ډاکټر صاحب بل مهم سوال ته راځم سوال دا دی چې د نن یو دوه میاشتې مخکې دغه ریاست په پی ټی ایم باندې پابندي ولګوله پی ټی ایم یې کالدم قرار کو لکه څنګه چې وسلوال ډلې دي پاغي کاته کې پی ټی ایم ماچو او نو دغه سره به د پی ټی ایم مستقبل سوي کچې تاسو په دې باندې مختصر خبرې وکړئ
هغه کې چې کوم دوی پی ټی ایم دهشتګرد تنظیم کو پابندي په ولګوله او بیا شیډول 4 کې کسان واچولو نو شیډول 4 کې زما بچیم دي او په سلګاو نور دي دا دومره لوی ریاستي جبهه خدا چې کله وکړو د پسې شپږ انټرنیو نو دغه د منلو هم نه دی تسلیمولو هم نه دی او سیاست لارې د چا پلار نشي بندګولې وي د سیاست یو در چې بند کې سل درې کولو شي سیاست د پی ټی ایم دی نشي بندولې مزاحمتي سیاست قطن نشي بندېدلی خو هغه چې کوم قانوني طریقه دا هغه پی ټی ایم خپل پټیشن جمع کړی دی ما لوستم دی ډېر ټیک دی ډېر عیني دی چې کوم اکټ لاندې پابندي لګولې ده نو هغه کې خود سره نه پی ټی ایم ناراضي پاکي ویلي دادی چې دغه کچرتا د یو تنظیم د بین الاقوامي تور باندې منلي شوی دهشتګرد تنظیم وي یا بین الاقوامي مالیاتي ادارو ویلي وو چې دا یعنی دا دهشتګرد دی او د هغوی سره د دوی اړیکې وي نو بیا دا کې دي شنو پی ټی ایم خو به د کې سوال نه پیدا کیږي چې راشي خو هلته عدالت مات کو نو ماته د دې عدالت نه انصاف د امید خو کیږي نه خو بهرحال عدالتي جنگ به مې په میدان کې به مې نشو یعنی دې مطلب دا شو کومنګ انټرنیشنل لیول تلاړ شو نو هم چې د پی ټی ایم په حواله سره د پاکستان دا مقدمه او داسې قسمه اکټ چې د کمزورې دی او د پی ټی ایم مقدمه مضبوطه ده ځکه چې تاسو څنګه ذکر وکړو چې پی ټی ایم کوم داسې قسمه اکټیویټیز نشته چې انټرنیشنل کوم ادارې دی هغه پی ټی ایم کالدم کړي دی یا پی او رپورټ شایع کړي دی چې په داسې قسمه اکټیویټیز کې ملوث دي نو د پی ټی ایم لاس بیا هم پر ریاستي ادارو باندې پورته دی که هر څومره غي د فاشیزم نه کار اغستې دي او د منافقت نه کار اغستې دي اخیره سوال دی ډاکټر سیبو په کورما کې نن هم فسادات روان دي د شیعه پښتون او سنی پښتون ترمنځ اصل کې ردی فسادات او پس منظر سدي دې په شابه ایران دی پاکستان دی ریاستي ادارې دي او کوي هم نو کم مقاصد حاصلول غواړي د داسې فساداتو د کورمه د کیسه چې کومه ده امیر یوسف صاحب چې دا وګدم ده پیچیدم ده دا سادم نه ده خو چې کوم ځای کې هم په پاکستان کې دهشتګردي ده دغه شاته وردی ده مثلا فرقواریت د دهشتګردۍ یو شکل دی فرقواریت شاته هم دغه وردی ده تاسو د ایران کو د کې سعودي هم شامل دي دا چې کله خمینی انقلاب راغی دلته خلکو وی چې دلته خمینی په شان انقلاب پکار دی نو د امریکای د مفاداتو چې د ایران انقلاب د سعودیا د پر الته ورته باو ثابتولو سعودیا کې شکور د مسلمانانو ترمنځ تفریق هم راوستلو په وخت کې په افغانستان کې سوشلیست انقلاب راغلی د ایران هم د انقلاب بنیادی د تودا او خلق پارټي راوستو خو بهرحال خمینی صاحب ته ورکړ شو تودا او خلک بیا هغه کیمه کړ کوچره کړ تباہ کړ برباد کړ دومره په امریکا هم نو کړل لکه څومره چې خمینی وکړ نو دلته د سعودیا په هدایتو چې دغه خمینی انقلاب د شیعه انقلاب ثابت کو نو دلته دغه د لپاره انجمن صحابه جوړ شو په جنگ پنجاب په جنگ پنجاب نو د هغه مشهد چې کوم حق نوا جنگ وی ما خو دغه تکرونه موردلی ډېر شوله بیان مکرر و بیا هغه قتل شو چې هغه قتل شو دغه په بدل کې دوی د ایران په لاهور کې چې کوم کونسلیټ و دغه مشر صادق گنجی قتل کو صادق گنجی قتل چې کله او شو ز په وکیل لاهور کې ما یو هسپتال کې کار کولو درې کاله نو هغه چې کله قتلان په موټرسایکل ته تختدل مزنګ چونګي باندې دا اونې ولې شو چې پته ولګېدل دا چې په موټرسایکل په روستو ناشته چلون کې پسې د ایسای کارو نو دغه قتل مقاتله چې بیا څومره شوی دی بیا حق نواز جنگ وینا بعد ریاض بصره راغی بیا ریاض بصره نه پس بیا کوم لاهوري ریاض چوټه راغی نو دغه د سعودیا او د ایران دواړو لاسو په دې کې چې کوم د پاکستان فوج خفیا دارو کردار او هغه مغه چې په نور دهشتګردو کې دي د دې غنیم ډالر یې غسي په دې باندې پیسې جوړ کړې دي او کورمه چې کومه ده کورمه بیا یوازې دام نه ده چې دلته صرف ورکواریت دی د کورمه یو بل حیثیت دی چې هغه ته په انګريزانو په خپل کتاب کې لیکلي دي پارټ بیک د توتی مخوک ولدا
دا هغه ایریا ده چې د افغانستان ته مخکې داسې ورغلې ده جغرافیایي طور باندې. نو د دې هوایي فاصله دوی چې وایي د کورمې نه که چېرته یو ډز کوې په میزایلو باندې ډز کوې نو کابل په 80 میله کې دی. د دې اخرنی کلی د شیعاګانو دی. نو فوج ورنه غوښتل چې کله دا طالبان دوی جوړ کړل چې دا مونږ له راکړي، مونږ ته لار راکړي. شیعاګان ورته لار نه درکوو. هغه ورته لار راکړي، وایي نه مونږ لار نه درکوو. ورته بیا به مونږ شیعاګان یو، بیا تاسو به راته بانه جوړه کړي، اخوانه به افغانستان ولیدو، زه به تاسو ولې نه مونږ نه درکوو. نو دا کشاله یو د دې د وجې نه هم ګرمه شو. بیا په دې کې مختلفو کاري حسین یو حمله پې کړې وه د طالبانو ټي ټي پي طرف نه، او هغه ناکامه شوله. په دې کې بیا دغه هم راغلل چې کوم اگر تنظیمونه وو ازنبیون وو د لبنان ولهم ذکر پکې کېدو. هغه ماته شو. دا اوسنۍ چې کومه ده دا داسې ده چې ګوره چې شیعه قافله ځي، سکیورټي ادارې ورته وایي موږ هم رسوو، او دوی ځي چهارشنبه بود ورځ دوی ورته وایي نه زیارت په ورځ بوځو. د زیارت په ورځ باندې بوځي او په لاره کې تقریبا 100 کسان وژل کېږي چې د شپږو میاشتو ماشوم پکې شامل دي، زنانه پکې شامل دي. اوس مثلا موږ دواړه ورسره، موږ د دوی سکیورټي والا یو، موږ دواړه یو، زه د پاکستان باندې به الزام نه لګوم، موږ دواړه د سکیورټي والا یو. په دې قافله باندې حمله کېږي او ما ورته هېڅ نه کېږي. موږ ډز هم نه کوو، موږ سړی هم نه وینو، موږ دا هم نه وایو چې دا څوک دی، موږ دا هم نه وینو چې کوم ځای نه راغی. دا موږ سکیورټي کوله که موږ څه کول. نو دا نمونه کته شو. دا چې کله ورسېدل، اوس دا دومره کوږ وږ دی دا کیسه، د کورمې دومره کږه وږه ده چې دا کله ورسېدل نو 100 مړي امیر خان خدای دې چاته نه ښیي، خدای دې د هیڅ وجې نه چاته هم نه ښیي، خدای دې بې ځایه څوک هم نه قتل کوي. خو چې دا کله ورسېدل نو د هغې نه پس هغه بدل اخلي د دې سره نږدې ترین سني کلی چې دی بیګن کلی دی. اوس په بیګن کلي باندې حمله کوي، را روان دي پیاده، په ګاړو کې نه، او په لاره کې فوجي چوکیانې دي ټولې خالي دي. په خبره سره پوه شوس؟ بالکل. نو دا د کورمې دا غمیزه چې کومه ده دا هم زموږ ټولو شریکه غمیزه ده. دا که یو فریق مقتول و که بل فریق مقتول و، دا ټول زموږ خپل خلک دي، دا ټول زموږ خپل غم دی. په دې کې که دا شیعتوب د وجې نه و، مثلا که دا صرف د شیعه او د سني فرقه وه، نو شیعه او سني خو د ټول نه زیات په پنجاب کې دي، هلته ولې نه کېږي؟ بېشکه. او د دغې ډلو د دغې ترهګرو ډلو بنیاد هم تاسو چې ذکر وکړو نو په پنجاب جنګ کې ایښودل شوی دی، هلته نشته او دلته راځي. په دې کې چې کم تنظیمونه هم دي، فرقویت، سپاه صحابه دی، لشکر جنګ دی، جیش محمد دی، دا درې وړه تنظیمونه په پنجاب کې دي. نو هلته نه کېږي، دلته کېږي. نو دا خبره صرف فرقواریت هم نه دی. دا د دې د وجې نه، د دې د وجې نه یو غوښتنه راغله، تاسو به کتلي چې فوج دې نه وځي، فوج دې زموږ علاقه ته راشي. هلته قامي جرګې ویلي وو چې فوج به په یو میاشت کې 2 میاشتو کې وځي. دلته دا لوبه جوړه شوه چې ځنې یو ډلې ورته ویلي دي چې فوج دې نه وځي. نو زه څنګه ومنم چې دې شاته وردي نه ده؟ بېشکه. او خپل سټریټیژیک اهدافو حاصلولو لپاره دي داسې قسمه کارونه کوي، داسې فساداتو نه دغه نه کوي. بالکل. امیر یوسف زي صاحب دا زموږ حیثیت چې کوم دی دوی دپاره دا ګینی پیګز یو، موږ د قربانۍ ګډول یو. زه درته قسم خورم، یعنې زما خو چونکې د سیاسي ډلو کې د ټولو احترام کوم، د یو هم نه یم، زه درته قسم خورم چې که په اسلام آباد کې د پنجابیانو شمېره د پښتنو نه زیاته وي د پي ټي آی، دا ډزې به نه وي شوې. که چېرته دا نیم په نیم هم پنجابی موجود وي، دا ډزې به نه وي شوې. هغې ته سپیشل پریویلیج حاصل دی که نه؟ ګوره چې دلته اسلام آباد ته تحریک لبیک والا راغل که نه، جنرل ورته څه وویل چې یہ اپنے لوگ ہیں،
پیسې پې هم میشلې وې په اخیره کې. نو هغه خپل خلک دي او دا خلک دې په دې پوه شي چې دا فوج چې کوم دی دا اورېدونکي دې پوه شي چې دا صرف فاشست نه دی، دا د پښتنو نه دی، دا د بلوچو نه دی، دا د پاکستان نه دی، دا د یو خاص قوم دی. او موږ هم د دې قوم سره نفرت نه ساتو، خو حقیقت وایو او دا حقیقت دی هم موږ د نفرت په دغه باندې نه وایو. دا کوم چې کوي چې روان کړي دي او کوم چې کړي دي موږ په هغه حقایقو په بنیاد باندې دا خبره کوو. بالکل سره خدای دې نه کې چې موږ دا وایو چې مثلا په کورما کې شیا سنی او جنگي در په لاهور کې د جنگي کې نه موږ دا وایو، موږ د خلاف یو. خدای دې په دویم غم نه ویني، خبره خدا نه ده. امين. خو چې اوی چرته نه کانی چې راځي زما په سر ولګي، نو دا هر څه د پښتون په سر چې ورزيږي کنه، دا هڅه نه ورزيږي. په پی ټی آی کې هم پښتون بری، په کورما کې هم پښتون بری، په شیاګانو کې هم پښتون بری، او مجموعي تور باندې په پښتون بری یا بلوچ بمري بل بسوک نمري. دا ډایرکټر دی، دا هدایتکار دی، دا پروډوسر دی، دا د هغوی مرزي ده. دا تر اگر چې کوم دا یا افغانستان ته لګلی وسنګه پاره پارس بیا راوست دوی چې وایي چې ورکشي چې وایي غلی شي چې وایي چې راوچت شي. دا دومره په کنټرول کې دي چې په دې ورځو کې دا چې کم تاسو خبره کوي په دې کې په بنو په وزیرستان په ډی خان په ټانک کې واقع وشوي. دا چې کله نه وایي چې تفوج د جرګې وایي چې د فوج د وطن نوزي، نو د دوی دا کاران چې کم دي، د دوی دا د لاس لوړ، دا د دوی جنگي بټیران، دا جنگي چرګان د میدان ته راوځي، بیا حالات راته خراب کی ما ته وایي، بیا خلک وایي نه فوج ډېر ضروري دی. فوج ضروري نه دی، فوج وجه دی. دا وباسه د ترګرو سره به پوه شو. ډېر مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو او په دې ډور لاند وخت کې تاسو ډېر خرانه په دې ټول موضوعاتو باندې واچوله. ډېر مننه ډاکټر صاحب. که هیر وي پر روان وخت کې به دغه سیمه کې جاری ساتو. ښه وخت ولرئ، ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان. یو جهان مننه. د خدای په امان.